د هرات د اماراتي د تیلو او غازو شرکت کارمندانو شخصي موټرونه چې د خیره کار په توګه له ایران څخه راستنېدونکو کډوالو ته د لیږدولو لپاره د اسلام کلا پولې ته سفر وکړ. د دې ادارې کارمندانو وویل چې دوی شاوخوا 20 کورنۍ د خپلو شیانو سره یو ځای هرات ښار ته لیږدولي او له نورو ادارو او خیریه اشخاصو یې وغوښتل چې دې پروسې ته دوام ورکړي. خوشبختانه همکاران ریاست نفت و گاز هرات به همکاری ریاست تلاش کردم که 20 فامیلر به شهر هرات انتقال بدم و از دیگر تاجران و خیرین دیگه هم تقاضا میکنه و ادارات دولتی که در این عرصه برای تلاش به کمک به مهاجرین می عجله کنند. خواست ما از دیگر ادارات دولتی و اماراتی همی است که با مسافرین که از مرز میان و اینا مهاجرین اینا رو به مقصدشون هر چه زودتر برسانند. سربیره پر دې د لسګونو اتحادیو بنسټونو او خیریه اشخاصو د اسلامي امارت سره یو ځای د ګرمو خوړو څخه نیولې تر روغتیایي خدماتو پورې د اسلام کلا پولې څخه هرات او له هغه ځایه کابل او د هغوی اړوندې ولایتونو ته د راستنېدونکو کډوالو لیږدولو پورې د هر څه چمتو کولو مخکش رول لوباوه. شکر خدا به حمایت تجار شریف ولایت غزنی ما کاروان خود را انداختیم و از روز اول الی امروز فعالیت ما جریان داره و همچنان ما در بخش‌های صحی و احتیاجات اولیه به طور رایگان و خدمتشان قرار داریم. راستنېدونکي کډوال د داسې خیریه هڅو ستاینه کوي او وایي چې دوی د ډیرو ستونزو سره مبارزه کوي. های ماشینایی که ما را انتقال میدن به شهر هرات از این هر چیز زیادتر بشه کار خوبیه. مردم راضی هم خوشحال میشن که خیلی کار خوبیه. بودم حال متاسفانه رد مرز شدیم و آمدیم و این برادرها زحمت میکشن ما رایگان انتقال میدن به هرات. بسیار خوبه واقعا کمک به جای و خداوند اونا رو مجر اجر آخرت بده. واقعا کار خو د کډوالۍ د کمیسیون چارواکو ویلي چې په تیرو 3 اونیو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران څخه د اسلام کلا پولې له لارې هیواد ته راستانه شوي دي.